د هنر پوینټ درنو مینوالو سلامونه او احترامات می قبول کړئ. درنو دوستانو، نن در سره یو ډېر دردونکی خبر شریکوم چې په مردان کې یو ښکلی هلک د یارانې نه کولو په وجه سره قتل شو. دوستانو، څنګه قتل شو او چا قتل کو، له دغو ټولو معلوماتو نه که ځان خبرول غواړئ ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ چې د مکمل معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در رسي. دوستانو، که وګورئ نن سبا ډېر داسې بېګناه مرګونه شروع دي چې پکې ظالمان داسې ښکلي ځوانان بېګناه وژني. نن چې کومه واقعه شوې ده، دغه واقعه په مردان کاټلنګ کې رامخې ته شوې ده چې یو ښکلی هلک څو ظالمانو بېګناه قتل کو. ګناه یې څه وه چې قتل یې کو؟ دغه هلک ډېر ښایسته و. دغه چا چې قتل کړی دی دوی ترې د یارانې کولو مطالبه کوله چې دغه هلک ورسره په دې خبره راضي نه و چې له دوی سره یارانه وکړي او نو د دغه هلکان پیژندل. خو دغه هلک ته به یې بار بار ویلو، خو چې کله ترې هلک انکار وکړو نو بیا یې دغه هلک له لارې نه په زوره اوچت کړو او یو خوا ته یې بوتلو چې هلته یې قتل کو او بیا یې ورته مړی له کاڼو پناه غورځولی و چې مړی یې 2 ورځې بعد را پیدا شوی دی. کورنۍ یې د نامعلومه کسانو خلاف FIR هم درج کړی دی، خو د قاتلانو یې لا تر اوسه پورې څه پته نه ده لګېدلې. کورنۍ یې د حکومت نه دغه مطالبه کوي چې زموږ قاتلان دې ونیول شي او سخته سزا دې ورته ورکړي شي، ځکه چې دغه هلک هېڅ داسې ګناه نه وه چې دغه ظالمانو داسې په بېدردۍ سره قتل کو. ملګرو، حکومت لا هم پکار دی چې له داسې ظالمانو مخنیوی وکړي او یو عبرتناکه سزا ورکړي. دوستانو، که غواړئ چې له داسې معلوماتو نه ځان خبر وساتئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.